علیکم. دوست عزیز خوب باشید، شاد خوب باشید. لو سلامت باشید. د ایران سرسخت مخالف عبدالحمید خراساني سخت ټپي شوی دی. د مقاومت جبهه وایي چې په عبدالحمید خراساني یې برید کړی. د هغه 3 ساتونکي وژل شوي او عبدالحمید خراساني شدید زخمی دی چې اوس مهال په روغتون کې بستر دی. په عبدالحمید خراساني برید تر اوسه خپلواکو سرچینونو دی تایید کړی، خو په سوشل میډیا کې مقاومت جبهې امرالله او ځینو نورو کسانو د یاد برید په تړاو معلومات خپاره کړي دي. امرالله صالح په نوم یو کس لیکلي چې پر عبدالحمید خراساني برید شوی چې په دې برید کې د عبدالحمید خراساني 3 ساتونکي وژل شوي او خراساني د کوما په حالت کې روغتون ته وړل شوی دی چې اوس مهال بستر دی او تر تداوی لاندې دی. بل اړخ ته عبدالحمید خراساني لږ وړاندې په خپل ټویټر یوه ویډیو خپره کړې چې پکې نوموړي د هغه پوزه، مخ او لاسونه ټپي ښکاري او بستر شوی دی، خو نوموړی په دغه ویډیو کې د خپلې روغتیا ډاډ ورکوي. نوموړی وایي ټولو ملګرو او دوستانو ته سلامونه وړاندې کوم په دې هیله چې ټول به ښه یاست. وروسته له سلامه زه اوس مهال روغ جوړ یم، تاسې تشویش مه کوئ، د اندېښنې خبره نه ده، د الله په فضل ډېر ژر به سره ووینو. خو له ویډیو کولو او نشرولو وروسته ورنه په ویده حالت کې یو عکس اخیستل شوی او بیا یې ورته لیکلي: ملګرو ستاسو دعاګانو ته عاجله اړتیا لرم، دعا کې مې هیر نه کړئ. دا چې پر عبدالحمید خراساني چیرته او چا برید کړی تر اوسه معلومه نه ده، خو په عبدالحمید خراساني برید داسې مهال کېږي چې څو ورځې وړاندې افغان پولساتو د ایراني پولساتو سره په نیمروز کې سخته نښته وکړه چې عبدالحمید خراساني هم ایران ته ګوته څنډنه وکړه. که ایران له جنګ لاس وانخلي، د الله په فضل چې په 24 ساعتونو کې به ایران فتح کړو.